بسم الله الرحمن الرحیم. د فاست بوکس د صرافي سافټویر صراف سافټ د پښتو د زده کړو په مسلسلو پرله پسې ویډیوګانو کې په دې ویډیو کې موږ د راپورونو برخه تشریح کوو. راپورونه موږ دلته څو نوع راپورونه لرو، صحیح سو او هغه تشریح کوو. ښه، یو زموږ عمومي راپور دی، لکه څنګه چې موږ تاسو په وروستي ویډیوګانو کې په تیر ویډیوګانو کې موږ تاسو ویلي وو کنه د ډیشبورډ په برخه کې چې موږ تاسو هر ورځ دلته هغه وروستي نرخونه دلته درجوو. صحیح سو، کله چې موږ هغه وروستي نرخونه دلته درج کړو دلته به راسي د ګټې او تاوان سنجول، بیا د ورځې ګټه او تاوانونو راپور. موږ ته په دې ځای کې خپل راپور راکوي، لکه په تیر تاریخ کې فرضاً په تیر ورځ کې زموږ وروستي سرمایه چې په دغه اندازه کې ونه، نو بیا چې دلته مثلا یو شپېته یعنی هغه نرخونه د تبادلاتو د اسعارو هغه کښته او پورته کېږي. لکه دلته یو شپېته ډالر نرخ راغلی او موږ سره 13,000 ډالر پراته دي. نو موږ تفاوت د ورځې په اساس باندې څومره کړ دي، 8,200 افغانۍ موږ تفاوت د نن ورځ کړ دي. صحیح سو، نو دغه نرخونه که بدلیږي را بدلیږي د نن ورځې د نن په تاریخ کې په دغه تاریخ کې څومره تفاوتات راځي په نرخونه کې، هغه به زموږ د هغې ورځې هغه وروستی نرخ چې موږ کلوز کړي هغه د هغې ورځې په ګټې په تاوان باندې اثر غورځوي. موږ د ډیشبورډ په ویډیو کې ځکه دا ویل او د هغه ځکه اړین دی چې تاسو باید هر ورځ 3 بجو څخه وروسته خپل دغه وروستي نرخونه دلته درج کړئ تر څو د هغې ورځ جریانات درته وتړي او تاسو ته هغه ستاسې د ورځې وروستی ګټه او تاوان درته سنجش کړي. ښه، تاسو دلته وګورئ موږ ټوټل دومره عواید لرو چې هغه 8,200 افغانۍ دي او دا مو د ورځې عواید دي. صحیح سو، دلته موږ ته د ورځې د عوایدو ګراف راکوي او دغه راپور سو. دلته راځو موږ تاسو یو عمومي بیلانس لرو. عمومي بیلانس چې دلته زموږ د مشتریانو لیستونه دلته راکوي. په دې ځای کې د مشتریان احمد دی، محمود دی زموږ سره ډالر لري، افغاني لري، کالدار لري، بالفرض دی زموږ سره ډالر کې 1,000 ډالر دی زموږ سره باقي دی، یعنی دی زموږ قرضدار دی. دغه پیسې د زموږ سره وروستي بیلانس پروت دی 4,000 افغانۍ. که چېرته زه کلیک ورباندې وکړم د دغه کاته به ماته راخلاصه کړي او د دغه وروستي بیلانس دلته ماته راکړي 4,000 افغانۍ پر کوم اساس باندې. صحیح سو، جزئیات دلته ټوله په ډیټیلز باندې ستا دا یو قسم راپور او دلته موږ کولی شو چې هغه وروستي نرخونه ورکړو ورته. صحیح سو، لکه څنګه چې کوم نرخونه موږ په ډاشبورډ کې ورکول هغه نرخونه یا هلته ورکړو یا دلته ورکړو. دا لکه دلته ګورئ، تاسو دلته وګورئ جمله زموږ سره د خلکو ټوټل دغه وروستی بیلانس یې ټوټل دغه راوځي. جمع بنان چې دواړه سره وهي دغه وروستی بیلانس پاتې کېږي. په دې کې ټوټل دومره قرض زموږ پر خلکو باندې دی، دغه بیرته د خلکو زموږ سره جمع دی. صحیح سو، د کریډټ د خلکو زموږ سره جمع دی. دغه نه اجرا حوالې زموږ ته پاتې دي، نو نه اجرا حوالې خو بیرته طلب دی. نو طلب او د خلکو کریډټ چې زموږ سره جمع دي هغه ټوټل دومره کېږي مجموع پیسې، که چېرې زموږ سره نه اجرا حوالې پاتې دغه پیسې زموږ سره په داخل کې پرتې دي. صحیح سو، دغه زموږ سرمایه ده. سرمایه پر کوم بیس باندې دوی سره سنجوي؟ هغه پیسې چې د خلکو پر موږ باندې دي، یعنې د خلکو زموږ سره طلبات پراته دي، لکه دا 4,500 افغانۍ. دغه منفي کوي د هغه څه څخه کم چې زموږ په داخل کې دي، د دخل څخه، یعنې زموږ سره چې کومې پیسې کیش پرتې دي. صحیح سو، په کیش کې چې موږ څونه پیسې ولرو د هغه پیسو څخه دغه منفي کوي کم چې طلب دی او هغه ورسره جمع کوي کم چې بیرته زموږ پر خلکو باندې دي. صحیح سو، هغه ورسره جمع کړي، نو بیا دلته موږ ته وایي چې ستا سرمایه دغه اندازه ده. صحیح سو، نو په افغانۍ کې زموږ سرمایه دغه ده، په ډالرو کې دغه مقدار دی، په کالدارو کې دغه دی، په درهمو کې دغه دی، په یورو کې دغه دی. نو دغه ټول په مختلفو کرنسیانو کې راسره پرتې دي. تاسو صرافیانو کې عمومي خو دغه یو رواج دغه رقم دی، ترتیب یې دغه رقم دی نه چې هغه ټول د ورځې په پای کې یوې کرنسي تاړي، څوک یې ډالرو تاړوي، څوک یې په کالدارو باندې راباسي، خو موږ تاسو په افغانۍ باندې راباسو. صحیح سو، ځکه د افغانستان بانک یو له شرایط څخه همدغه دی چې موږ تاسو وروستي خپل سرمایه په افغانۍ باندې راباسو. نو په افغانۍ چې موږ سرمایه دلته راباسو دلته باید موږ نرخ ورته ورکړو 1.8 وروستی نرخ دی. صحیح سو، دغه ډالر په 1.8 کې دلته به دا ضربېږي او موږ ته به دومره افغانۍ راجوړي. افغانۍ د افغانۍ په مقابل کې نرخ یو دی، که کالدارې پرتې وي 3.4 یا هر څه چې نرخ وي. صحیح سو، او دغه رقم درهم دی او یورو ده. نو بیا به زموږ دلته هغه ټوټل بیلانس وروستی حساب موږ ته په دې شکل کې دلته راکړي. دغه بیلانس دی، دغه زموږ دغه بیلانس چیرې ځي، دا بیا زموږ د بیلانس شیټ ته ځي. دغه چې څومره موږ دلته افغانۍ ولرو هغه بیلانس شیټ ته بیرته ځي. صحیح سو، دا پیسې بیرته دلته بیلانس شیټ ته، په بیلانس شیټ کې دلته دا جمع کېږي. دا زموږ نقدي پیسې دي، هغه پیسې کوم چې زموږ دا نقدي دي. صحیح سو، نو ښه، دغه هغه بخش او د ورځې ګټې او تاوان راپور مو هم ولیدی، کوم چې موږ ته د هر ورځې ګټې او تاوان راکوي. په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې خپل د هر ورځې ګټې او تاوان وګورئ. د نمایندګي اندام کتلی شي، مثلا د ایرات نمایندګي ته تاسو داخلیږئ د هغې ګټې او تاوان ګورئ. هغوی تر اوسه پر خپل بیلانس نه دی کلوز کړی. صحیح سو، نو هغه چې بیلانس کلوز کړي بیا به تاسو ته په دې شکل کې دلته راپور راسي. د هر ورځې ګټې او تاوان تاسو او د سرمایې څخه تاسو آګاه کوي، د هر تاریخ څخه. دا یو قسم راپور سو. بل راپور دلته موږ او تاسې لرو
مایکرو بیلانس شیټ دا په دې شکل باندې بیلانس شیټ دی سیسو دلته تاسو نرخونه ورکوئ د خلکو چې څومره پیسې تاسو کوم چې تاسو پیسې دي یعنی دغه پیسې چې تاسو پر خلکو باندې قرض دي ګورئ ډالر دی دا افغاني دی او دغه پیسې دي سیسو او دا هغه دي چې د خلکو تاسو سره جمع دي سیسو د خلکو طلب دي دا نو په دې شکل کې تاسو نرخونه ورکوئ ډالر د افغاني په مقابل کې افغاني د کالدار په مقابل کې دغه ټول نرخونه ورکوئ په پای کې تاسو ته بیلانس را باسي صحیح دي دا خدای نرخونه باید دقیق ورته ورکړئ د دې شي سره تاسو اگه بلد یاست ان شاء الله الرحمن په ایکسل کې د دې باندې هم تاسو کار کړی دي بل یو راپور موږ دلته لرو چې هغه لوړ نقدي معاملات راپور لوړ نقدي معاملات څه معنی کله چې د ټاکلي معیار څخه چې هغه ټاکلي معیار 15 لک افغاني دی د هغه معادل بل کرنسي ته دغه څخه اضافي تاسو تبادله اجرا کړی حواله اجرا کړی سو هغه په لوړ نقدي معاملات کې راځي یعنی د ټاکلي معیار څخه وتلی یعنی تحت معیار نو اوس لکه موږ دغه لرو تبادله لرو موږ دغه تبادله اجرا کړې ده د معیار څخه خارج ده د دې راپور ته راځي تاسو پنځه هم دغه راپور ورکوي دا بیا د حوالې دی په دغه شکل کې کچېر موږ د 15 لک افغاني څخه لوړې حواله ولرو هغه بدل تر راځي هغه حواله چې موږ استولي یا هغه حواله چې موږ ته د نمائندګۍ له طرفه څخه راغلي هغه موږ ولرو د معیار څخه لوړې هغه بدل تر راځي صرف مخلاص ان شاء الله الرحمن معیار او تحت معیار په دغه راپور کې ګوره د لوړ نقدي معاملاتو کې به موږ ته څو رقم یو خدای د تبادله د اسعار او حواله راغلي او تللي حواله بل به موږ د شپږ ورځې غیر برد راپور لرو کوم چې موږ په ډاشبورډ باندې هم د دې یو تکمل لرو تاسو دلته وګورئ موږ یو آپشن لرو پر ډاشبورډ باندې چې هغه هم دلته مشترک دي شپږ ورځې غیر برد راپور دا په دې معنی دی چې یعنی په شپږ ورځې کې یو څوک تاسو سره پیسې کښېږدي 15 لک 10 لک افغاني 6 لک افغاني درته کښېږدي ولې دی په شپږ ورځې کې په دغه پیسو باندې نه انتقال نه دغه اجرا کړو بخښه تبادله اجرا کړی نه هم حواله اجرا کړی د پیسې تاسو سره دلته چیرې یا د تبادله پر بنیاد سره یا د حواله پر هدف تر سره چې په دغه شپږ ورځې کې د خپل پیسې نه تبادله کړی او نه هم حواله کړی نو په هغه صورت کې دلته هغه راپور دلته جوړیږي سیسو چې بیا تاسو هغه نظارت هغه راپور کوئ که چیرې نظارت ولته تر تاسو ته د اړوند راپور تر کوی یا خپل ګوري دا په ټاکلي معیار معاملاتي کوم معاملات چې تر 15 لک افغاني څخه راکښته دي دغه معادل افغاني هغه ټول په دې شکل کې دلته راځي دا هغه ګوري دلته ګور دا 15000 افغاني حواله ده او دا د $0 تبادله ده نو دا خو ټول هغه دي چې تر ټاکلي معیار څخه راکښته دي هغه پر معیار هغه راپورونه دلته په دې شکل کې راځي به تر ازو شاته تک البته دلته موږ کولای شو چې خپل نمائندګان او ګور مثلا زه د هرات معیاري راپورونه ګورم هرات به دغه یو حواله استولې د سیسو چې هغه ده دغه د ټاکلي معیار څخه لوړ ده د ټاکلي معیار څخه لوړ ده هرات کړی د حواله سیسو د $0 دي سیسو نور کوم کار هرات نه دی کړی او که چیرې موږ د هرات په ټاکلي معیار باندې کارونه وګورو هرات بیا د ټاکلي معیار سره چې کار کړی دی ګوره یو 1000 افغاني دي $0 دي سیسو او د 15000 افغاني دي یعنی وبخښه په هرات د وزه هرات انتخاب کړم دلته شاته تک ترلم دلته وزه هرات ورته انتخاب کوم ته وزه په لټل ورته وکړم نو هرات تاسو کوچني کارونه چې دی هغه په تبادلات کې نه دی کړی په تل حوالو کې نه دی کړی یوازې حواله چې موږ دې تر کړی یعنی حواله د اجرا کړی ده هغه 15000 افغاني ده چې تر ټاکلي معیار کښته ده سیسو په دې مهم ان شاء الله الرحمن سره خلاص سو ټاکلي معیار او د معیار څخه لوړ دا به نقد لوړ معاملات په 8 ساعتونو کې د دې راپور دلته مشترک وي نقد لوړ معاملات په 8 ساعتونو کې مطلب د دې دی چې چیرته یو څوک دلته معاملات تاسو اجرا کوي خو هغه دی چې یو دی په اصطلاح پیسې تاسو درکې د 15 لک افغاني څخه لوړي یو دا رقم دی چې د تاسو ته په 2 ورځې کې په 8 ساعتونو کې یعنی په 2 ورځې کې د تاسو ته پرځن یو 1 لک افغاني راوړي بیا 1 لک افغاني راوړي بیا 2 لک افغاني راوړي نه د ټول ته ټاکلي معیار څخه کښته دي یا 4 لک 9000 افغاني راوړي دا رقم ترانزیکشنونه د اجرا کوي نو کله چې دا رقم ترانزیکشنونه اجرا کوي په 8 ساعتونو کې کچته د هغه معیار هغه دغه پراکړي کراس کې 15 لک افغاني کراس کې نو سافټویر چې دی هغه ته دغه راپور جوړي یعنی په 8 ساعتونو کې داخل دی به داسې فکر کوي پرځن یو څوک داسې فکر کوي چې زما راپور په انشاءات تاسو نور کوي ځکه چې د 2 لک افغاني راوړي دي اما که چې در کمپیرسل چې دی 2 لک افغاني په 8 ساعتونو کې په 2 یا 3 واري راوړي داخل کې 8 ساعتونه په 4 ساعتونه په 2 ورځې کې دی یو 2 لک راوړي بیا 2 لک راوړي بیا 2 لک راوړي د تا فکر کوي چې زه تر ټاکلي معیار څخه کښته پیسې تاسو ته راوړم یعنی تاسو دغه راپور په انشاءات نور کوي دا کلش پیسې دي صحیح سو مثال تاسو دغه راپور په تحت په درغه ټاکلي معیار څخه لوړ نه راوړي دغه د 2 لک افغاني دغه دی ولې د سیستم د دې سنجش کوي چې دغه نفر په 4 ساعتونو کې د ټاکلي معیار څخه لوړ دغه راوړل صحیح سو نو غوښتل دغه گزارش جوړوي
ته وایي چې د دې تاریخ څخه د دې تاریخ پر دغه نفر دغه پیسې راوړي دي، نو دا هغه راپور دی. ښه په دې خو مو ان شاء الله الرحمن سره خلاص. دلته نه بیا د هر نمایندګي ګوري هر راپور موږ د هر نمایندګي د جلا جلا کتلی سیس موږ خپل نمایندګان بسیسو بیا دلته دایمي او د موقت مشتریان راکتلی سي، بیا په تاریخاتو باندې دلته دا موږ فلټر کولی سو. په دې خو سره خلاص. بل موږ دلته راځو د معاملات عمومي راپورونه. دا بیا زموږ د عمومي معاملات راپورونه دي. هلته خو معیار او غیر معیار او ټاکلي معیار څخه لوړ او کښته هغه رقمه. دلته بیا عمومي دي د ټولو راپورونه دي، په دې کې میکس دي، که معیاري دي که غیر معیاري دي دلته بیا ټول راځي. دلته بیا موږ کولی سو چې دا پر نمایندګي باندې فلټر کړو. د فلاني نمایندګي راپور زه یوازې غواړم، یا د فلاني ته مرکز ته یوازې هرات نمایندګي دا غواړې سیسو، یا د کابل د نمایندګي دا غواړې. مثلا ته د هرات نمایندګي د غواړې د هرات نمایندګي د تللي حوالې دلته تر خلاصې بیا د هرات نمایندګي سیسو دلته د پلټې. مثلا هرات نمایندګي چې ده هغې په حواله کې کوم راپور نه لري، یوازې فکر کوم هغې موږ په چیر ویډیوګانې چې موږ کار کړی وو هغه یوازې موږ د راغلي حوالې کار کړی پر هرات نمایندګي باندې سیسو. لکه دا ګور دوی د کریم په نامه باندې حواله دوی اجرا کړې ده سیسو. نو دلته تللي حوالې، کمیشنونه، د حوالو سټیټمنټ، مشکوک ماموریت، اکشن، د چینل حوالې، راغلي حوالې، هر نوع راپور دلته تاسو کتلی سئ سیسو. مشکوک معاملات هغه په دې شکل کې راځي، د هر نمایندګي نه تاسو جلا جلا کتلی سئ. او کمیشنونه دي، د کمیشنونو راپورونه دي، تاسو د هر نمایندګي نه جلا جلا کتلی سئ سیسو. د هر نمایندګي هغه د کمیشنونو راپور یا په اصطلاح د نورو بخشونو راپورونه تاسو دلته کتلی سئ په هغه بخش کې جلا جلا. دا کمیشنونه چې دي تاسو راپور ګورئ ته دا کمیشن باندې کلیک وکړئ، بیا دلته موږ لرو شو هاید. په دا ځای کې تاسو نمایندګي انتخابولی سئ، کرنسي انتخابولی سئ. مثلا ما ته دغه نمایندګي یا دغه بخش د افغانیو د کمیشن راپور د دې تاریخ تر دې تاریخه پورې یوازې د حوالو څخه یوازې تبادلات څخه د دغو څخه ماته یوازې کمیشن راپور راکړه. لکه دلته موږ لرو چې کمیشن حساب شرکت حواله چې وه، حواله نمبر 1 د اسدالله څخه محمد نسیم ته 100 افغاني موږ کمیشن اخیستی دی، هغلته راغلی دي سیسو. یعنې دلته هر نوع راپور دلته دوی تاسو ته درکوي. ان شاء الله الرحمن په دغه راپورونه مو هم سره خلاص. دلته بیا موږ ته دایمي مشتریان راپور راکوي. کوم چې موږ مشتریان دایمي لرو هغه ټول په دې شکل کې دلته موږ ته راکوي سیسو. او دلته بیا موږ ته د حقیقي مشتریانو KYC راکوي. KYC په معنا د دې ده کوم مشتریان چې د خطر درجه لږ وي. ګورئ موږ چې هلته مشتریان ثبتوو 93 د خطر درجه لرو. تاسو به د مشتریانو د ثبت په ویډیو کې ورته متوجه سوي یاست. کله چې موږ حقیقي مشتری یا حکومي مشتری رجسټر کوو موږ هغه د درجه د خطر ټاکو چې لږ ده که متوسط ده که ډېر ده. کله چې د یو مشتری د خطر درجه لږ وي نو هغه KYC تاسو باید د دې معلومات، یعنی دغه معلومات یې سیسو چې موږ دوی ثبت کړي رجسټر کړي دي دغه تاسو پر یوه کال کې یو وار په 3 کال کې یو وار اپډیټ کوئ. دا اصول مطابق که لږ وي متوسط په 2 کاله کې او که ډېره وي نو بیا هغه تاسو په یو کال کې دغه اپډیټ کوئ سیسو. نو دغه د KYC د حقیقي مشتریانو KYC کله چې هغه وخت یې پوره سي دلته تاته وایي چې دغه نفر KYC ته اپډیټ کړي باید. په دا ځای کې دلته تاته لیست درکوي چې دغه نفر ستا خو هیر د چې احمد و محمود KYC یا د معلومات موږ څه وخت باید اپډیټ کړو، د KYC باید موږ څه وخت وکړو. خو ډیټابیس دلته تاسو ته درته په ګوته کوي چې د فلاني KYC تاسو باید وکړئ، د احمد یا د محمود KYC په فلاني لیست کې په حقیقي کې په حکومي کې باید تاسو وکړئ. ان شاء الله الرحمن په دې مو هم سره خلاصو. بل موږ ته د ریکارډونو د ډیلیټ او د تغییر د عمومي زموږ اکټیویټي راپورونه دي. کوم شیان چې ثبتېږي او عموما ټول دلته په دې لیست کښې راځي سیسو. څوک یې ثبتوي، د کوم یوزر په اساس باندې ثبت شو، کوم ټرانزیکشن ثبت شو سیسو، پر کوم تاریخ پر څو بجې ثبت شو، کوم یوزر ثبت کوي. په دې ځای کې د کارم لیکل دی موږ ته هغه یوزر ښکاره کوي. دا د ریکارډونو راپور دی عمومي. بلکې موږ یوازې د تغییر او د ډیلیټ راپور لرو سیسو. مثلا دغه شی اپډیټ شوی دی، دا اپډیټ شوی دی یا دا اپډیټ شوی دی یا بل فرض دا ډیلیټ شوی دی. دا چې شپه چې ډیلیټ شوی دی پر دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته وایي هرات حساب ته 15 لک افغاني جمع شوي دي سیسو. دا ډیلیټ شوی دی، یعنې هر هغه شی چې تاسو ډیلیټ کړئ یا تاسو ګورئ دا بیا اپډیټ شوی دی. ګورئ تاسو مثلا دا مصرف دی سیسو. هر هغه شی چې تاسو ثبت کړئ یا تغییر پکښې کړئ ته مخکینی حالت راولي بیا وروستی حالت هغه راولي. دا مخکینی حالت دی دا وروستی حالت دی سیسو. هر هغه شی چې تاسو ایډیټ کړئ په هغه کې تغییر تاسو راوړئ دلته په ډیټابیس تاسو ته وروستی حالت او راتلونکي حالت دواړه درته وایي چې مثلا مخکې دغه شی اوس دغه شی سیسو. اوس دغه انټري مثلا دا ډیلیټ شوی ده او د ټرانزیکشن چې پاس شوي دي سیسو. ښه دا خو دغه راپورونه شوله. بل دلته موږ لرو د حسابدارۍ په بخش کې کوم داسې راپور دلته نه لرو. دلته لرو مالي صورت حساب. مالي صورت حساب اول موږ بیلانس شیټ دی. بیلانس شیټ کې زموږ د عمومي تاسو روبار بیلانس شیټ کوئ. بیلانس شیټ ته چې تاسو روبار معلومات ورکوئ دلته تاسو روبار انتخابوئ. د دې تاریخ څخه د دې تاریخه پورې ګورئ. تاسو به د روپۍ دپاره خپل تاریخونه دلته افغاني تاریخ انتخاب کړئ سیسو.
هجري شمسي تاریخ تاسو انتخابوي د تاریخ نوعیت تنظیم کول. تاسو باید دلته هجري شمسي تاریخ وکاروئ. نو کله تاسو روبار معلومات ورکوئ هغه به هم تاسو ته دقیق درته راباسي، ځکه تاسو د هجري شمسي تاریخ سره بلدتیا لرئ. نو دلته به د روبي په انتخاب کې به تاسو هغه د کومې میاشتې څخه مثلا د حمل ساور جوزا د دغه یوې روبي ده، دلته به تاسو انتخابوئ چې د حمل د اولې څخه، او بیا مثلا د جوزا تر اخرې پورې تاسو دوی ته راپور ورکوئ. نو دلته به بیا دغه تاسو انتخاب کې انتخاب د روبي دلته دا په دې شکل باندې راځي. کله چې دا تاسو وکړ صحیح سو، بیا به نو پر دې باندې تاسو پر چاپ باندې کلیک کوئ او دا به پرنټ کوئ. کله چې دا پرنټ کړ دا په دې شکل باندې منظم راسي صحیح سو. دلته تاسو دا مارجینونه د شانتي دي دغه باید اصلاح وي په پرنټ کې. نو تاسو دغه راپور تاسو د افغانستان بانک ته چور کوئ صحیح دی، هغه په دې شکل باندې راځي. دا کولی شئ په پی ډي اف کې هم دا راپور واخلئ. نو دلته وګورئ تاسو ته ګټو تاوان هر شی په دې شکل کې راځي. د اوسني مهال ګټو تاوان، د تیر وخت ګټو تاوان. د تیر وخت ګټو تاوان مطلب دا دی د روبي څخه مخکې چې موږ کوم یعنې د تیر روبي ګټو تاوان دلته راځي. دا د اوسني روبي ګټو تاوان دی 308,700 افغانۍ. دا په دې شکل کې دلته تاسو ته راځي. انشاءالله الرحمن په دې ما سر خلاص دی دغه راپور دی چې تاسو افغانستان بانک ته کوئ. بل انکم سټیټمنټ د دې ترڅنګ تاسو روبار انکم سټیټمنټ افغانستان بانک ته کوئ. روبه دلته انتخابیږي سیسو د دې ځای څخه دلته هغه روبه تاسو انتخاب کوئ او بیا تاسو د دې گزارش افغانستان بانک ته کوئ. موږ عواید لرو د اسعارو د تبادلې څخه 8,600 افغانۍ او موږ عاید لرو د کمیشنونو څخه 100 افغانۍ سیسو. زموږ جمله عواید دغه دي. بیا بیرته موږ استهلاکات لرو د 15,000 افغانۍ. د 10,000 افغانۍ موږ مصرف د انټرنیټ لرو. زموږ ټوټل جمله عملیاتي مصارف چې زموږ د 25,000 افغانۍ سولې. نو زموږ عاید مخکې له مالیې ورکولو څخه 14,700 افغانۍ پاتې سولې. مالیات مو څومره دي؟ مالیات خواري موږ او تاسو دلته درجه وسیسو چې څومره مالیه پر موږ باندې راغلي. هغه مالیات بیا دلته راځي په دغه روبه کې چې دغه اندازه مثلا تا ورته ورکړله 1000 افغانۍ مالیه یا 15,000 افغانۍ مالیه ورکړل، تاسو 14,700 افغانۍ پاتې سوله ګټه. ته چې مثلا 10,000 افغانۍ مالیه ورکړې نو په دې ځای کې دلته تاته راسي چې 3,700 افغانۍ ستا خالص عاید وي. سر خو ان شاء الله الرحمن په دې باندې هم خلاص. دا یې هغه راپورونه وه کوم چې په ډیټابیس کې موږ تاسو ته تشریح کړل. که بیا هم چیرې کوم نوی سوال تاسو ولرئ موږ مو په خدمت کې یو. زموږ ټیم وخت تاسو ته په هر وخت کې جواب درکوي.